طارق بن زیاد، موسی بن نصیر، قتیبه بن مسلم، عقبه بن عامر او محمد بن قاسم د مسلمانانو د لښکر هغه سرکښ مدبره جنګیالي قمندانان و چې اسیا، افریقا او د اروپا لویې وچې د اسلام په مقدس دین روښانه کړې. د دوی اسونو د افریقا، اروپا او اسیا په سیندونو کې اوبه وڅښلې او د سترګو په رپ سره به یې شکلنې دښتې لاندې کولې. په اروپا کې پوهنتونونه تاسیس کړل، اروپایان یې د تمدن سره اشنا کړل. د همدې پوهنتونونو په برکت سره اروپا د نړۍ په پرمختللو براعظمونو کې ودرېده. د افغان دعوت درنو ملګرو لیدونکو، د خپرونه مو د اسلامي تاریخ د سترو غازیانو، فاتحینو او د مسلمه امت د هغو زړورو جنګیالیو په اړه ده چې د تاریخ برخه او ویاړ ګرځېدلي دي. خپرونه تر پایه تعقیب کړئ او له ملګرو سره یې شیر کړئ. همدارنګه د یوټیوب چینل سبسکرایب کول هم د هیریدلو نه دي. خو له دوی سره قسمت یاري ونه کړه. د مسلمانانو خلیفه ولید ابن عبدالملک وفات شو، پر ځای د ده ورور سلیمان ابن عبدالملک د مسلمانانو خلیفه وټاکل شو. څرنګه چې سلیمان په مستیو او بیلارویو کې ډوب و، یادو قمندانانو ته یې د مکافاتو پر ځای سخته سزا ورکړه او ټول یې دارالخلافت ته راوغوښتل او هلته یې په زورونو او کړاوونو سره شهیدان کړل. په دې قمندانانو کې طارق بن زیاد او موسی بن نصیر د فتوحاتو لویه نقشه جوړه کړې وه چې د فرانسې څخه به تیریږي، بریتانیا به فتح کوي او بیا به روسیې ته ننوځي او په ترکستان کې به د قتیبه ابن مسلم د پوځ سره یو ځای کیږي. دا نقشه یې د وخت خلیفه ته وړاندې کړه، خو بې لارې خلیفه طارق بن زیاد په مرموز شکل سره په شهادت ورسوه او موسی بن نصیر یې بندي کړ. کله چې د بند څخه خلاص شو، سپین ږیری او زیات ضعیف شوی و. بیا د بغداد په کوڅو کې د اسلام د لښکر د لوی فاتح خیرات ټولاوه او همدارنګه د سلطان صلاح الدین ایوبي د مدبرانه رهبرۍ لاندې یوسف ابن زهیر د خپلو د وینو په قیمت سره بیت المقدس د یهودو څخه آزاد او صهیونیستي بیرغ یې رانسکور او د اسلام بیرغ یې وراپاوه. د وخت په تېرېدو سره د ټولې لاسته راوړنې د مسلمانانو د بې اتفاقۍ او ځانځانۍ له امله له منځه لاړې او نورې هم د تللو په حال کې دي، چې زیاته ونډه پکې د مال او قدرت پرستو مسلمانانو ده. څومره چې د مسلمانانو د صفونو کمزورۍ د ضعیف النفس مسلمانانو د لاسه شوي، د غیر مسلمانانو لخوا نه دي ترسره شوي. نن سبا بیت المقدس د مسلمانانو د اسونو د پښو د اواز په تمه د یهودي نظام په بند کې شپې او ورځې سبا کوي، چې گویا بیا به مسلمانه مور صلاح الدین ایوبي غوندې ځوان وزیږوي او ما به د کرغېړن نظام د منګولو څخه خلاص کړي. نن سبا د اسلامي امت لپاره د ځمکې کره سور دیګ ګرځېدلی او مسلمان پکې ورتېږي او هغه څوک چې ځان د مسلمانانو علمبردار بولي په شرابو، کبابونو او د نجونو سره په خوندونو کې اخته دی. که د نړۍ مسلمانانو سره منظم شي او په خپلو منځو کې یو بل ته د مرستې لاسونه ورکړي، نو لرې نه ده چې د نړۍ ټول مسلمانان به خودکفا او د نړۍ یو لوی ځواک وګرځي.